روسیه د سیمې له هغو هیوادونو څخه دی چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په برخه کې لومړی ګام واخیست او له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې همکارۍ لري. د روسیې د صدر اعظم مرستیال الکسی اوروچوک له یوې روسي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د لارې د اورګاډي د جوړولو ته جدي لیوالتیا لري او د دې پروژې لومړۍ طرحه او ارزونه پیل شوې ده. د موړي زیاته کړې چې روسیه دې طرحې ته خوشبینه ده او دا پروژه د روسیې د سویلي هیوادونو سره د نښلولو لپاره مهم فرصت بللی او ټینګار یې کړی چې دا پروژه په ځانګړي ډول د ترانسپورت په برخه کې د روسیې په ګټه تمامېدی شي. موږ ډېر لیوال یو چې دغه لارې جوړې شي او موږ په خپله هم د سندونو چمتووالي کې ګډون لرو. په دې بهیر کې زموږ کارپوهان شته او موږ په خبرو اترو کې هم ګډون کوو. الکسی اورچوک همدارنګه ویلي چې د دې اورګاډي پټلۍ جوړول به تر ډیره د افغانستان پر ختیځو او لویدیځو سیمو متمرکز وي. یکی از موضوعات مهم در تجارت بحث حمل و نقل معیاری است. از مجرای خطوط آهن و ریل هرگاه ما داد و ستود داشته باشیم نسبت به حمل و نقل جاده‌ای میتونه اثر بخشی خود داشته باشه، چون با سرعت لازم، با دقت لازم و در عین حال با زمان کمتر ما میتونیم از خود تامین کننده تا مستهلک جنس ما روان کرده باشیم، ارسال کرده باشیم و این به سود مالک هم میتونه تمام شود و به سود مستهلک هم. و افغانستان بستر خیلی خوب داره به خاطر پهن شدن خطوط آهن و ریل و ما میتونیم از این مزیت بهره لازم برده باشیم و پل ارتباطی میان کشورهای همسایه و منطقه بوده باشیم. اسلامي امارت هم د روسیې د دې اقدام هرکلی کړی او د اسلامي امارت دویم مرستیال حمدالله فطرت ویلي چې په هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او د اقتصادي ودې لپاره تر بل هر وخت زیاتې زمینې برابرې دي. نوموړي زیاته کړې اسلامي امارت د سیمهییز اتصال لپاره ژمن دی او چمتو دی او د دې برخې له هر ډول هڅو ملاتړ کوي. افغانستان د سیمهییز اتصال لپاره پوره آماده او ژمن ده. افغانستان اوس الحمدلله امنیت لري او ښه باثباته وضعیت رامنځته شوی چې د سیمهییز اتصال په برخه کې د افغانستان له دې موقع ښه استفاده کېدلی شي. اوس یو ډېر ښه فرصت ده چې افغانستان کې سیمهییزې نښلوونکې پروژې تطبیق شي. افغانستان له ټولو هغو پروژو چې د سیمې په ګټه وي او د سیمې هیوادونو د نښلون او اقتصادي رفاه او پرمختګ لامل کېږي ملاتړ او حمایت کوو او ورته ژمن یو. افغانستان دا مهال د صادراتي توکو د لیږد لپاره 3 اصلي ریل لارې لري. تر دې وړاندې هم الکسی اورچوک د اسلامي امارت له چارواکو سره په لیدنه کې د افغان ترانس د اورګاډي په پروژه کې د روسیې د ګډون خبر ورکړی و.